د کابل بالا حصار د کابل بالا حصار له اوار مځکې لوړ پر یوې غونډۍ چې لویدیځه څنډه یې د شیر دروازې تاریخي دیوال سره نښتې جوړ شوی دی. د تاریخ په اوږدو کې تل د کابل له نامه سره د بالا حصار نوم تړلی و. بالا حصار به کله د خلکو د اوسېدو ځای و، شاوخوا یې ښکلې منظره وه، کله به مذهبي مرکزونه پکښې آباد وه او تر ډیره بیا د لویو باچاهانو د برم او قدرت د مرکز په توګه پیژندل شوی دی. د کابل بالا حصار چې ارګ او پوځي کلا یې هم بولي تر 1880 میلادي کال پورې د افغانستان د تاریخ د ډیرو حساسو او زړه بوږنوونکو پیښو شاهد و. له دویمې تر 5 میلادي پیړۍ پورې د بودایانو عبادت ځایونه پکښې موجود و. د ځینو روایاتو له مخې د مقدونیانو له یرغلونو وړاندې بالا حصار د دې خاورې پلازمینه وه. باچاهانو پرله پسې له دې ځایه واک چلولی، ماتې یې خوړلي